ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب القدر
و دیگر علماء کرام او زما ډیرو معززو مشرانو، مخکی جمعه باندې مونږ په محبت د الله جل جلاله چې د الله رب العالمین د رضا دپاره مینه ساتل د چا سره او بغض کول د الله رب العالمین د رضا دپاره چا سره، نو په دې موضوع باندې مخکې جمعه باندې لږ غونډه کې مونږ بیان کړو. دی جمعه باندې ان شاء الله د ستاسو په دعا باندې د الله جل جلاله په توفیق باندې یو څو خبرې چې زما ذهن کې الله جل جلاله اچولی، خدای دې اوس د کولو توفیق مرا نصیب کړي او رب العالمین دې مدغه مینه او محبت چې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی په منځ کې الله دې دغه مینه او محبت زمونږ او ستاسې نصیبه وګرځي. محترمو، ما مخکې جمعه باندې خبره د رشتې کړې وه چې عظیمه رشته هغه زمونږ او ستاسې په منځ کې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول وی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا زمونږ او ستاسې کلمه ده او د ایمان او په دې سره زمونږ او ستاسې اسلام ثابت شوی دی او ثابت دی. اگر چې نن وخت کې داسې فتنې راښکاره کېږي او موږ د هغوی دفاع د ځان دپاره لازم ګڼو، ځکه زمونږ په دې منصب باندې بیان کول د شریعت دی، نو یو بیان کول د شریعت دی، یو د دې ځای نه د شریعت دفاع کول دی. یو دفاع د هغې تعلق د حکمران سره دی، هغه په دوی لازم دی په حکمرانانو باندې چې د دین اسلام حفاظت وکړي، ځکه دا ټول مسلمانان دي. څوک دا نشي ویلی چې په موږ باندې کوم وزیر اعظم راغلی او دا کافر راغلی، دا ګوره څوک هم نشي ویلی. څومره چې وزیر اعظمان راځي، څومره جرنیلان راځي، دا ټول مسلمانان دي الحمدلله. دا زموږ ستاسې عقیده ده. نو دا بعضې په دوی ذمهواري ده او بعضې څیز دی چې هغه دلیل غواړي، نو دلیل ورکول به انشاء الله د علماو ذمهواري وي. نو موږ او تاسې دا وایو چې څوک لا اله الا الله وایي، د توحید اقرار کوي، بار بار کوي، خو چې د رسالت اقرار اونو کې دا سړی مسلمان نشي جوړېدلی. نو چې کله دی وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا سړی مسلمان شو. چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وایي نو سړی مسلمان شو. کدی 70,000 کاله د عمر میلو شي، دومره عمر خو نه وي د چا، او دی 70,000 کاله لګوي لا اله الا الله لا اله الا الله، دا سړی مسلمان نه دی. دا سړی به اله مسلمانی کې چې دې سره شریک کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا سړی مسلمان شو. نو دی عوامو ته بعضې خلک شکونه غورځوي، نو دا عوام خواران په شش و پنج کې پراته وي چې خدای پاکه دا څه وایي او دا مولانا صاحب څه وایي. نو زه لاړ شم د دې خپل سپین ږیري نه تپوس کوم چې باباجي ته قرآن شریف تلاوت کې دا سینې پورې ولې نیسي؟ ما ته زما دا ورور وایي چې استاد چې دا خو د قرآن شریف ادب دی، ما ته تلاوت وکړو. زما اکثر د بعضې مشران مقتدیان د دوی د تلاوت نه بعد قرآن شریف داسې نیولی، داسې زه ډېر خوشحاله یم. نیولی دوی وي، زړه ورته زما دعا کوي. یا لکه چې ستا د معشوقې د کلام څوک عزت کوي، ته پرې نه خوشحالېږې؟ جواب راکړئ.
نه سم جواب راکې نه به خوشحالېږي. نو چې څوک زمونږ د الله جل جلاله د کلام عزت ساتي سینې ته خل بچی نږدې کوي. څوک نږدې کوي؟ نو خو دا بچی ورته خوښي که نه؟ بچی خوښي ځکه سینې ته نږدې کوي. نو چې تعالی د الله کلام نه وي خوښ ته خو نه نږدې کوي، خو ستا خوښ دی که نه؟ تلاوت هم کې بې جخ دي سینې ته ونیسي. نو زه چې خپل مقتدیانو کې نظر واچوم داسې کوم کسان نو د هغوی خو ما ته اړو عیب به ښکاري نه. زم دا یو صفت در کې دا دی الله به دې په دې بخي انشاء الله. زه خپل ځان سره به دا فیصله وکړم ویم به دې یو عمل به دې الله بخي چې ته د الله د کلام دومره عزت او احترام ساتي. یا لکه دې بابا ته اوس زه وایم چې باباجي ای زما وروره ای زما مقتدي تا د قرآن شریف په کوم دلیل سینې ته نږدې کو؟ نو زما دې بابا سره به دلیل نشته. نو په ایمان یې ووایي چې دله مې شک واچولو که وا مې نه چولو جواب راکوي. بس دا ساده خبرې درته کوم په دې باندې مه خفه کېږئ. ما دې ته وویل چې ته دا قرآن شریف ښکلی ولې ښکلی؟ ده وویل یاره جي بس دا د خدای کلام دی ځان ته نږدې کوم او ښکلوم یا نور څه نه که نه په دې څه دلیل شته در سره؟ باباجي وایي چې ما سره خو دلیل نشته. او دې ته شک پرېوتلو اوس چې هلکه خو په دې دلیل نشته او زه لګېږم. نو ما ته دې سوال حق و چې دنه ما تپوس کړی وی تاسو جواب راکړئ. ضرورت ورته و لیکن څه خبره ده الله کلام یې راواغوست او ښکلي کړو موچې کړو ځان ته یې نږدې کړو. که دا کلام زما وي زما د پیر صاحب وي زما د استاد صاحب وي زما د ملک صاحب وي زما د وزیر اعظم صاحب وي زما د وزیر داخله صاحب وي زما د جرنیل صاحب وي نو په کار دی چې د دې عمل باره کې دې تپوس وکړم. او که دا د الله کلام وي نو دې یو ځل ښکلی چې زه ملای زر کرتې ښکل کما. زما امی پټکې په سری زما امی تسبیح اړی زه ورته شکونه اچوم تسبیح په کوم ځای کې راغلی پټکې دې کوم ځای کې راغلی ما ته ثابت کا د قرآن شریف نه راته ثابت کا. دی بابا ته ما شک ور واچولو ما دا سپینګیری په خپل عمل باندې شکی کو د خیر په ځای مې اسلام ته او عمل ته او فعل ته نقصان ورسولو. په خبره پوه شئ؟ نو اوس پکې دا معامله اوچته شوې ده چې لا اله الا الله کلمه ده خو محمد رسول الله قرآن شریف کې نشته. نو دا مسله و یو چې ګورم لاندې بل دی او ګل د کتو ګل دی هغه معامله ده. یو وي ورپسې بل را وخیږي یو لا ختم نه بل ور. نو د بعضې سړي خطایانې دومره زیاتې شي چې بیا په هغې باندې بحث کولم مناسب نه وي. ځکه خو الحمدلله علماء دیوبند د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکي علماو اولم د حق نه دفاع کړي او بیا به هم دفاع کوو انشاء الله. نو تاسو ته به څوک وایي موږ جواب د دې خبرې دا ورکوو. یو څیز په تواتر باندې ثابت را روان دی زما له د ترکیب هغې کې ضرورت څه شی دی چې دې کې ترکیب د تش د محمد رسول الله د لا اله الا الله سره دا ترکیب غلط راځي. ته غرق شي او ستا دا خبره تا سره نه ده مناسبه زما د لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه را روانه د جناب محمد رسول الله نا. عزیزانو دا کلمه عرش باندې د چا د لیکلو اختیار نشتا ما سوا د چانا. جواب غواړم په مینه جواب راکئ دا اختیار د چا دی؟ رب می په ترکیب باندې رب می په غیری ترکیب باندې رب می په ترکیب باندې رب می په آدمی ترکیب باندې زما رب العالمین عالم دی او عالمو زما د رب علم زما استا په دې باندې اعتراض. یاد ساته اے مسلمانا کار دی د مسلمان نه دی خبره دی د مسلمان نه ده خبره دی د ټول امت نا خلاف ده.
خبره د اهل سنت والجماعت د ائمه 40 خلاف دا، خبر د تابعین خلاف دا، خپل ترکیب دیوالا خپل خبر دیوالا لاری ورتم جوړوا. زما آدم علیہ الصلوۃ والسلام پس مکه پیدا شو سترګي مبارک وغړېدلې. امام حاکم راوړي وای چې کله سترګي غړېږي په عرش باندې سترګي لګي. عزیزانو تبوي چې و آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته وګورا او دومره لري نظر ته وګورا بے بتا باندې اعتراض کوي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام په عرش باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ګوري او وګورا بل طرف ته قابل را لګيږي حابل شهید کو داغي د مرګ نه خبر نه دی. نو وګورا تاسو ته مولیان غلط خبرې کوي. وی ګوره وی ادم تا ته دا خبره بیا کوي دی جواب زګه تا ته بیا وای چې ادم علی السلام په عرش باندې ګوري نو عرش څومره اوچت دی او چې کمزه قابل و حابل شهید کیږي اخو ډیر نه زیاده. نو دلته حابل نه ګوري او په عرش باندې رسول الله نوم ګوري. نو تاسو ته بسین کې دا کوګواله واچي یلکا الله رب العالمین کله کله خپل بندګانو ته ټول دروازې کولو کی. عمر می په منبر ناسته د مسجد نبوي او ساری ته आवाज کوي یا ساریا الجبل سمره لره دی 380 کیلومتر مزل دی ورتا او عمر می ګوري التا په منبر ناسته ورته یا امیر د لخکرا وګوره تاسو دشمن را روان دی ته په کوم طرف رواني هغه وی والله بالله زما دی پر رب قسم وی چې ما د عمر आवाज التا ووریدو. کله چې الله غواړي نو به د 360 کیلومتر نه اخوام आवाज ور رسي او وی आवाज د چانو بغیر د عمر فاروق نه. الله غواړي یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام 2 کیلومتر صد پاسا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کی پروت خو اللہ رب العالمین نه خبر یعقوب علیہ السلام خبر نه کله چې رب العالمین خبر والغاری بیا هغه یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام می بچو توي اے بچیانو په ما د یوسف بن راغه کله چې رب وغاری 2 کیلومتر کی الله نه خبري کله چې الله وغواړي به د ملکونو لري غواړي خبره دا د چا خو خدا الله. اوس دغه وخت الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته حابل نخه ولید حج تراغله د رب العالمین د خانه کعبه نه طواف کوي دلته یو اهم فریضه ادا کیږي الله رب العالمین پټ ساتي خدای پاک چې کله کور ترسي تپوس کی والله ما ډېری نظاری ولیدلې دی خوانه چې روانو ما ونیو باغونه مزیدارې میوي وي کله چې دا غیزن را واپس شم لار باندې ټوله ونی وچوي ما ول سه انقلاب راغی علایم ورته الله او خودل چراغ حابل شهید شوه الله درته واستخی الته ورته نخی. آدم علیہ السلام سترګې کولاو کړې په عرش باندې لیکل شوی ټول برا سره وای لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله بیا وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دا پا عرش لکلے شو پرشتو جبرائیل علیہ السلام ورطا ونویل چی خدایا داستا پا عرش بانے دا لا الہ الا اللہ لکلے شو او محمد رسول ترکیب لحاظ نساتی رب ورطا نا پرشتو ورطا خونویلی چی تو خود ترکیب لحاظ نساتی ربا دا خود عجیبہ غندی کار کرے دا لا الہ الا اللہ سردی اور رب میں وی پا عرش بما سر نام زما د یاروی رب میں وی زما اذان کے بنام زما د یاروی رب میں وی تکبیر کے بزما نام د یاروی رب العالمین وی چما شم پیدا کیگی وقت اذان کیگی زما دنم سر بزما نام د یاروی اللہ کا رب نجدا کئی ربی
ته د نن زمانه فتنهګر شریر د نن زمانه شیطان لعین ترا پاسېږي وې لا اله الا الله سید محمد رسول الله قرآن کی نشتا عوام په قهر اخته کړل رب دې په قهر گرفتار کا به چې څوک ورته جواب ورکوي زموږ مولانو کې موږ مولان ساتلی هغه داسې دي هغه داسې دي موږ تا ته الله شیران ساتلی وو ته ګیدړې چې اواز کې در پسې به درځو انشاءالله او موږ به ستا د خبرې جواب کوو انشاءالله زموږ ذمواري دا ده موږ پروا نه ساتو د یار په مینه کې مې چې سر لاړ یو زر کرت دی لاړ شي زه به قیامت کې قبر اوایل د آخرت د منازلو دي قبر کې به زمانه تپوس کېږي د جناب رسول الله په حق کې ما ته به وي دا څوک دی زه به ورته وایم انشاء الله دا هغه ذات اقدس با برکت دی چې په دې مې ځان او بچي قربان کړي وو نو یاد ساتئ لا اله الا الله محمد رسول الله چیرته لیکلی شوی ټول وایي چیرته لیکلی شوی رب وی په عرش باندې نو خدای پاک غلط ترکیب سره بسم الله او لا اله الا الله الته نه پریدي ته په دې اعتراض کې ستا اعتراض په الله دی بیا وی ما خدا سي نه دی ویلي زما خو دا غرض نو خبرې ته ضرورت څه دی ضرورت د دې خبرې څه دی د لا اله الا الله محمد رسول الله ورث کوي قسم دې چې څوک دا کلمه وای او یا سره کرتی برابر کې ان شاء الله د جهنم نه به الله ورته ډایرک نجات ور نصیب کی زنوم امام قرطبی رحمت الله علیه وای زما سکار دی زه خو نقل کوم درته خو یاد ساتئ دا بعض خلق ناغوی جواب داده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه د آقا مبارک د یار اول صدیق اکبر رضی الله عنه دا کلمه ډومبه سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کما کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں چکل دا کلمه وی پس صدیق اکبر باندې میں آقا اعتراض نہ کئ کل چ دا کلمه میں عمر صدیق اکبر ہوئے عمر فاروق پہ اعتراض نہ کی کل چ عمر فاروق ہوئی عثمانی ذی النورین پہ اعتراض نہ کئ کل چ عثمانی ذی النورین ہوئی بی پی علی مرتضی اعتراض نہ کئ عزیزانو نچ عمر ورته صحیح ویلې دا ابو بکر صدیق ورته صحیح ویلې دا علی مرتضی ورته صحیح ویلې دا عثمانی ذی النورین صحیح ویلې دا امیر معاویہ صحیح ویلې دا عزیزانو موږ ورته غلط ویلې نشو دا زموږ عقیده ده نو کلمه مکمله لا اله الا الله دارا ته پرې نه دی ګورې چې بله معامله جوړه نه کوي او دته ویم او هغه خلق چې دته ناستي والله بالله د خدای په ذات مې دې قسم وي په دې خلقو باندې دې الله رحم وکړي چې د دې خبرې تایید کوي هغوی ته تپوس کوي ورته وایي لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن شریف کې نشته هغه عوام خواران ورته ناستي هغوی خو هم داسې عام خلق دی زموږ په شان دی دی ورته بیا وایي نشته هغوی وایي نشته انا لله و انا الیه راجعون هغوی دیم تباه کړل ځان دیم تباه کړو د خدای بنده ولې بله خبره نه کوي وایي ټوله ورانه ده و یاد ساتئ غلط خلق علما دي دای د خدای سره جګړه بله ده رب موي چې په تمام مخلوق کې زمانه یریدونکي خلق علما دي زه نه ویم رب مې وایي انما یخشى الله من عباده العلماء رب وی زمانہ یریدن کی خلق پس مکہ باندی علماء دی دے چخل خوزی وی علم دا گناہ کرے دا کلوی دا راویان پارسیوانان دی کلوی امام بخاری پارسیوان دے کلوی امام مسلم پارسیوان دے کلوی ابو داود پارسیوان دے کستاد پارسوان سر جگڑی نڑم بیت دشمن دا سلمانی پارسی تړو به دشمن د چای د سلمانی پارسی رضی الله عنه دا د ایران نه راغله او پارسیوانو هغه سلمانی پارسی د چا په برکت باندې چې په غزوه خندق کې عظیمه کارنامه چې چا کړې وه دا سلمانی فارسی رضی الله عنه دا دی عوامو ته وایي
وی ګورا ایرانیانو زمونږ دین خراب کړی. ته به د هغې ایراني بچی کم ایرانی چې عایشې ته کنځلې کولې، ته به د هغه ایرانی بچی کم چې عمر ته کنځلې کوي، ته به د هغه ایرانی بچی کم چې علي ته کنځلې کوي، ته به د هغه ایرانی بچی کم چې د عثمان دشمن دی. مونږ الحمدلله زمونږ امام بخاری، زمونږ امام مسلم، زمونږ امام ابو داود، زمونږ امام ابن ماجه، زمونږ امام ترمذی رحمه الله، الله رب العالمین دی د هغوی په قبرونو باندې کروڑها انوارات جاری او ساری وساتي. دا خو د هغوی برکت دی چې ما ته وایي کتاب الصلات عنوان، ما ته وایي کتاب الوضو، ما ته وایي کتاب الصوم، ما ته وایي کتاب الزکات، کتاب النکاح، ما ته الحمدلله د پټي د پولي نه والا، ما ته د صدارت د خلافت پورې، د حکومت د منصب د وزارت عظما پورې ما ته زما ټول طریقه اخودله. الحمدلله زمونږه نو بعض خلق وای دا د هغې خلقو کتابونه دي، وای دا د ایران نه. اول خو په غبرګو د خدای کېنوه، ته د امام ابو داود تاریخ وګوره هغه ایرانی دی، ته د امام مسلم وګوره هغه ایرانی دی، ته د امام بخاري وګوره هغه ایرانی دی. بخاري ته بخاري ولې وای؟ خو د بخارا سمرقند دی. او که د زبان سره دی خبرې نو دا دی بیا د پیغمبر د حدیث سره جګړه ده. زما نبي پاک وای چې اعتبار رنگ ته نشتا، اعتبار قول ته زبان ته نشتا، الله ته چې ګران دی نو هغه څوک ګران دی چې متقي دی، پرهیزګار دی. نو رنگ خبره راغله، رنگ خبره راغله، د قومیت خبره راغله، نو بیا نو یاد ساتئ زمونږ دا ذمہواری ده. مونږ یو دا خبرې د تمام امت نه خلاف روانه کړه او مونږ د خدای پاک او تاسې د داسې خلقو نه محفوظ وساتي. زمونږ د علماو دومره ذمہواري وه، ځکه دغې څیز باندې مونږ هم خلق ګوري نو چې هغوی ته دا خبره ورسېږي چې ډایرک ورته ورشي چې مولانا نورې خبرې پرېږده، دا ستا عقیده ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو ځای ابوبکر نه ده ویلې، ما ته ووایه چې نه ده ویلې. زه خو ویم چې ویلې ده، ته یې وایې چې نه ده ویلې، نو تا سره خو دلیل به وي خامخا په دې خبره باندې. نو دې درته عوامو ته وایي دا ترکیبي خطایي ده او دا ترکیب د نګانه غلطه راځي، هغه به علمي بحث دی. تا به دا د علماو سره خبره شریکه کړې وي، خو زه الحمدلله هغه خو د دې ډلې نه وتی دی. الحمدلله هغې باندې د علماو نوم داسې لګي لکه په دې هندوانو باندې چې زمونږ د مسلمانانو د پاکستان او د دې ملکونو نوم بد لګي، چې نوم ورته والي هسې ورته هغې باندې خارخ لګېږي. او وجه دا ده چې هغه ته پته ده. نو موږ الحمدلله د خپل دین نه به دفاع کوو انشاء الله. او دا خبره د خپل والي او په میډیا دې ووایي چې ما غلطي کړې ده، ما نه خطا شوې ده، د ټول امت نه ځان ته روان شوم. او ګوره چې چا ځان ته تلل کړي خدای بیا غر کړي دي، تباه کړي دي. الله دې زموږ او ستاسې نجات نصیب کړي. راځم درته نن یوې خبرې ته. هر یوه خبره به دا نه وی چې په دې باندې ماته د قرآن شریف آیات وښایه. ډېرې خبرې دي چې ته کې او تا سره دلیل نشته، تا سره په د قرآن شریف نه آیات نشته، تا نه په دې سره حدیث هم نشته، بلکې ته چې دا کوم عمل کې دا د قرآن شریف هم خلاف دی او د حدیث هم خلاف دی. لومبې الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. لومبۍ خبره دا ده رب زما اعلان کوي تاسې خپلو کې لاسونه ورکوي یو شی. نن که ستاسې په شانتې خلق نه وی، نن به اسرائیل بیت المقدس باندې په فلسطینیانو باندې دومره ظلم نه کولو. دا ستاسې په شانتې ایجنټان دي یهودو ساتلی دي. هغه دور کې یو کس را ولیږلو، عامر بن طفیل نامه ده. څه نامه یې ده؟ عامر بن طفیل. دا نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی، ورته وایي دې پسې هم ډېر خلق روانو. یهودو ورته ویلې مال موږ درکو، نصرانیانو ورته ویلې پیسې موږ درکو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلاف تحریک جوړ کا،
عامر بن طفیل اگر روان شو ورته ویل ما نه والغی چې تاسې زما د مال ما پس اسلحه ما پس خلق را رسوي زه تیارم. تمام صحابه د نبی علیہ السلام پسنگ کې ناستی. د غطفان قبیله لیډر امیر مشر عامر بن طفیل راغه مدینه طیبه ته د قوم سره معاهده وا او معاهده وی دیتا چې ته زما کلی ترازی ته په امن کې ته کما سره خبرې کې ته په امن کې زه چې الته درځم زه په امن کې لیکن دی یهودو دی نصرانیانو دی مشرکانو کلم د عهد وفا نه ده کړې مات کړی دی لیکن زما محبوب نه دی مات کړی. دوی راغلل عامر بن طفیل راغې او شپی د سلول خاندان کې وا. د امام بخاری روایت د هغې تشریح درته پښتو کې د هغې حدیث معنا درته کوم. نو کله چې د واقعي په شکل بیانېږي نو بیا په واقعه کې په الفاظو کې تقدیم تاخیر راځي خو واقعه به هماغه حساب وي ان شاء الله. عامر بن طفیل راغې محبوب مبارک ته وایي ګورې دا اختلاف پیدا کول دا ډېر لوی سازش سره کیږي. هلکه 1400 کاله د عمر نه بعد امت په 16 تراو باندې را روان دی او ته پې را اودې دانګل چې ماله دې څوک قرآن شریف کې وښیي چې تراویح شته که نه. دا اوس خبره ده. نو عوام خواران خو رښتیا چې قرآن شریف کې نو قرآن شریف کې خواره خبره نه وي د خدای بزرګانو. هلکه زه په دې یو اعتراض کوم دوی دې ما ته اوس جواب راکړي خو ګوره بل طرف ته دې نه خبره وانخلئ. مانځه کې 2 رکعاتو کې څو سجدې دي جواب راکړه ټول راته وویل نه جواب سم راکړه. هلکه هغه له داسې خلق ناست دي چې هغه ورته وایي داسې وایي نو خواران وایي او نور په دې غرب نه دي زه در باندې ثواب په نیت باندې ویم. په 2 رکعاتو کې څو سجدې دي بیا وایي څو ها ماشاءالله ماشاءالله 4 سجدې دي. ما ته که چا په قرآن شریف کې ثابت کړل چې په 2 رکعاتو د سار کې 4 سجدې راغلي قرآن شریف کې چا ثابت کړل زه به ورته دا مدرسه مشري پرېږدم زه به ترې نظم بس دا هم ګډ شی دارالحدیث هم تیار شو اوس صرف راتلل دي ورته ځکه نور دغه شرطونه لګو څه شته دی نور نه. که یو کور دی که هغه اخلي هغه به ورسره انشاء الله ستاسې د وړاندې ولیکم چې دا کور دی مبارک شه. بس که چا ما ته ثابت کړل چې د سار په مانځه کې 4 سجدې دي په قرآن شریف دې راته ثابت کړي. د ماسپښین 100 رکعاته کوئ ها دی خو لس نه کوي ځکه دی خو سنت ته ویل چې سنت نشته دی. دی وایي یو فرض دی او بل نفل دی. یو فرض دی د سړی کیدای شي وبیا ګورې تراونه خبره لاړه داسې معمولي خبره ده خو زه وایم دته که ته وایې چې نه زه یم کومه 10 رکعاته نو ما ته 20 سجدې د ماسپښین په مانځه کې ثابته کړه د قرآن د آیات نه. قرآن شریف 114 سورتونه دي ما ته په یو سورت کې په یو آیات کې ثابت کا چې د ماسپښین په مانځه کې 20 سجدې دي. څو سجدې دي بس اختلاف جوړ شو به داسې خبره وکړم منبر باندې لوی سړی درنه خل جوړی شاته خلق دي شاته د دې ډېر لوی سازش روان دی چې الله وی واعتصموا بحبل الله ټول وی واعتصموا منګولې ولګوئ واعتصموا بحبل الله نه مراد څه دی؟ حبل الله نه مراد لا اله الا الله محمد رسول الله. کلک منګولې ولګوئ د دې کلمې لاندې به زندگی تیرې صحیح شوه د دې کلمې لاندې به څه تیرې نو د دې نه اخوا دې خوا مه ځئ. که تاسې اخوا دې خوا لاړئ نو بیا به ستاسې د یو ډکي مثالي چې کوم ځم څوک ماتیږئ به او که 100 ډکي د جارو د جهان غټ پهلوان ته ورکا چې هغه دیوالونه غورځوي او زه ورته د جارو دا وړوکی موټی ورکوم چې یا زما پهلوانه وروره د دې جارو دا واله او داسې په مین باندې ماته کا که 10 پهلوانانو ماته کړه بیا هم درته زه یم په دې ږیره باندې ماته چاړه راکاږئ ماته به کی خو چې یو ډکې نو بیا زما وړوکی بچی هم ماتولی شي. نو د دې دپاره یهود کار کوي چې یو خبره واچوه خلقو ته چې خلق کې شک شبهه راشي. لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن کې نشته عوام وي بیا چې عوام شته هغوی وي شته هغوی وي انا لله فاعلم انه لا اله الا الله
فاعلم انه لا الہ الا اللہ کلمہ رالا قرآن شریف کی وہی محمد الرسول اللہ داد قرآن شریف الفاظ دی عزیزانو یاد ساتھی قرآن شریف دا کلمہ منگ تا خود لیدا یو جز کی رات یو جز خود لے بل ذکی رات بل جز خود لے بیرا طرف فرمائی زما دا پیغمبر چی تاثل سروڑل دا کلک انیسی وما آتاکم الرسول فخوزو دا کلمی تشریمات چاکر دا اے عزیزانو پا دی کلمہ باندی قربانی چی چاور کڑے دا اگا صحابہ کرام دا جناب رسول اللہ دی عزیزانو مشرکین مکہ سردا جگڑوا یہودو سازش کو لگولو نصرانیانو سازش تک کار ہوئلو مشرکین مکہ سازش تک کار ہوئلو عامر بن طفیل راغے مدینہ منور کی خلق ناستی داورتو اے پیغمبرہ زتانسو خبر کوما سو مطالب در نکوما کتغواری چی جنگ زمنگ ختم شی جگڑا ختم شی کدا دی خوخوی چی منگ یوشو سرا نبی علیہ السلام ورطوی دیر خدوایا دا عامر بن طفیل پا شیطانت باندی اللہ پل پیغمبر خبر کو چی دا گورے خبر خیستا کئی خوشات ورپسے نوری معاملی دی اے زما حبیب دی در تسوئے عامر بن طفیل ہوئی خارون استا اطراف زماشو یادا چی کلستا اطراف زماشو دا بخاری الفاظ داغی ترجمہ دا یو خبر دادا زموستا اتفاق رازی غطفان قبیل بطول راولم تا سرب بیعتو کی میری اطراف نمونگ تراکا خارون استا نبی علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام رازی پیغام ورطرسی اللہ ورطسرک واچولا چے اے زما حبیبہ دا ورسرم منا ورطوینا دا در سر نمنما عامر بن طفیل ورطوی دارا سر نمنی بل خبر دویم آغا دادے سشد دویم وی دویم خبر دادا دویم خبر چتما سر دان نمنی یو خارون استا او اطرافونا زما نمانی نا خبر را سر امنا دویم خبر سو اولی کا کاغذ باندے یو معاہد را سر اکا چی دنیا نتکل لارے نو اے ستا نباد بستا خلیفہ زیما اللہ دا حبیب پسرک واچول اے زما حبیب دام ور سرم منا زما محبوب ارتوی دیتم تیار نیما چاہتوی عامر بن طفیل توی دا یاد ساتوی گوری دا دی شاتلوی سازشون پراتوی منافقان لگے دی مسلمانانو توی نیکانو مسلمانانو توی او گورستا سے پیغمبر تا دی خو جگڑے جوڑے دی خو اختلاف جوڑے دی خو دا چا خبرہ یو خواوی حکومت نکوما یو خواوی حکومت میں خوخ ندے نو ولی عامر بن طفیل سرا دا خبر نمانی لکل دی ور سر او کی دا خو اختلاف ختمی گی خبر ظاہر کے سنگوا صحیح دا کنا تو نبی علیہ السلام کو حکومت سکئی او خلیفہ خود ازان پس خپل نبی بچشتا دینا چیزوی ازان پس خلیفہ کی بیا خو بل سر یا دا خلیفہ دا لوی قبیلی سردار دے دا غطفان قبیلی سردار دے سردار کونین تا زڑک رالل چے اے زما حبیبا داور سرم منا عامر بن طفیل را اچت شو ورطوی وورا دا الفاظ دا امام بخاری رحمہ اللہ دی ورط ادرے دلو ورطوی اے محمد بن عبداللہ یہ رلگمینی سروئی منا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اید عبداللہ سے بزویا کلچ اغم نمانی بلم نمانی ندریم خبری تا تیار شا زب دربانی زرگون پوجون راولم تا سر بجنگ اکما تا سی نب ما شمان بوزما تا سی نب زنان بوزما
تاسې باندې به مدینه اور کما زما محبوب ورته وی زه ورته تیار ما اے ساتا دا ارمان به د کلم پوره نشي اے عامر بن طفیلا تا چې کمی ګستاخانه خبرې وکړلې سرداری کونین مې زړه غمجن شو چې دا خو شر جوړی فساد جوړی خلقو ته ذهن کې شکونه پیدا کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې زړه غمجن دی د سلول په کور کې د یوې ښځې سره میلمه دی اے عزیزانو شپه کې په الله په سټ باندې دومره دانه را وخېجولا یا الله چې چا زما د معشوقې دربار ته په غلطه کتلی دي عزیزانو یاد ساتي الله رب العالمین ذلیل کړي دي عامر بن طفیل باندې دانه را وختلا سار چې پاسې دلو نه داسې کتی شي نه داسې کتی شي بس داسې سټ ورغلی دی الله اکبر او حدیث کې راځي الفاظو ای وی په شان د دانې د اوخ نو هغه وخت به طاعون داسې یو دانې د مال کې را وختلې چې د اوخ د کوب نه به غټه وه چې کله به دانه په اوخ را وختله نو په سکندونو کې به د هغې غوښه خورې ایرې کړې وه دې ته به یې بدرنګه دانه ویله طاعوني دانه به یې ورته ویله امام بخاري هم هغه الفاظ دا راوړي رحمه الله ای عزیزانو دانه پې را وختله څه وایي راولئ ماته اس څه راته راولئ ولی تا خو ویلی زه حکومت غواړم تا خو ویلی ما ته ښارونه راکا تا خو ویل ما ته اطرافونه راکا تا خو ویل ما سره زرګونه پوجونه دي ورته وی ارس په بلا لګوا زر زر ما ته اسرا ولی ما ور باندې سور کوي چې دلته مړ نشم شابه سو مې باسي ویلا مکی تکلی ترسیدلے ندے اللہ پلا رکی مردار کڑو عامر بن طفیل کردار سو د مسلمانانو پا عقیدہ کی شکون پیدا کولو د مسلمانانو جماعت کی ڈلی پیدا کولو زما درخواست دادے اے امت مسلمہ دا ارچا خبر مورے دانا چی زما تقریر وورے دانا سس شیما زمانا زما بیان چی کلم در تدرگے او هغه زما د آقا د آدابو خلافو تا د خدای وی چې لاړې ورتوکه زه څه شیم خو الحمدلله په میډیا کې نن زمونږ د علماو کردار دی هغه علمای دیوبند د هغوی مشایخ تاسو یاد ساتئ د بعضې خلقو مثال هغه داسې وي چې بیا د هغې نه خپل خاوند هم تنګ شي ټوپک راوالي او سږي د سر یې وولي دا لیونی سپی مالک ولی ښه اول ور باندې غوښې خلاصې کړې او بیا ټوپک راول دا سر ورته وولي ولې ورته وولي په دې وجه ورته سر وولي چې دنه نور نقصان پیدا کیږي نو چې په امت کې انتشار جوړی د دې مقصد دا دی چې امت کې ډله بازۍ نه جوړ شي امت په ټوټه ټوټه شي پیدا به چاته لاړ شي یهودو ته زما د عربو زما د عجمو د ټول امت مسلمه علماو ته دا درخواست دی چې منبر د مینې ځای دی منبر د محبت ځای دی موږ په کار دا دی چې خلقو ته مینه ورکو محبت ورکو تاسو ته اوس دا خبره کوم عامر بن طفیل په بې ادبۍ د رسول الله کې د جهنم کندو له پرېوتلو ټولو وایي الحمدلله یاد ساتئ عامر بن فهیره اوس ګورئ عامر بن فهیره رضی الله عنه الله رب العالمین چې په چا رحم کوي عامر یو عامر بن طفیل جهنم ته په بې ادبۍ د رسول الله کې لاړو بل عامر بن فهیره دا د عایشې رضی الله عنها رور دی د مور د خوانه د عامر بن فهیره مور کونډه شوه هغه صدیق اکبر په نکاح کړه هغې ته ام رومان وی د دغې ام رومان نه دوه بچي پیدا شو یوه لور ده یو زوی دی د زوی نامه ده عبدالرحمن بن ابي بکر او د لور نامه ده عایشه صدیقه بنت ابي بکر رضی الله عنه دا مور لومبی د چا وه د عامر بن فهیره ګوره مخکې عامر بن طفیل که نه دا عامر بن
فهیرا د دې مور دا صدیق اکبر په نکاح کړه، دا کونډه وه، مخکلی خاوند مړ شو، دای په نکاح کړه. د دې د نکاح نه بعد بی بی عائشہ راضی دنیا ته، عبدالرحمن بن ابی بکر راضی، دا عامر بن فهیرا د صدیق اکبر په کور کې پاتې کېږي، خدمت کوي. یو اوښه ساتلې وه، لنګه اوښه وه د صدیق اکبر، د هغې خدمت به یې کولو. یارونو د هغې خدمت به یې کولو. او محترمو زما مقصد دا دی، چا چې د پیغمبر لږ خدمت کړی، د مینې اظهار کړی، د محبت اظهار کړی، د دې لاش په چیرته ځي؟ د عامر بن طفیل لاش چېرته لاړو؟ هغه جهنم ته لاړو، مرداره دانه پرې راوختله، او چې د اوښ نه پرېوتو او کله لاش خپلو قوم برابرولو، بدبویي ترې شروع شوه، سیبه زر زر یې وغورځولو چې لرې کې داسې بدبویه دی. الله اکبر کبیره. واورئ اوس راشئ مینې او محبت ته، ادب ته راشئ. عامر بن فهیر کردار کمی و عزیزانو، دا د صدیق اکبر خادم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاری سور تلال. امام بخاری وی زنویما نن زکت تاسو ته سوجومی باندې نوم اخلم ده چې نن تاسو ته خلق وی دا خو قصې بیانې، وی د بزرګانو نمونه، وی کتاب دې سره نشته، من خدایم تباکا من ته ځان بد لګي. والله زما استاد دلته راغله 14 کاله مسلسل په دې ځای کې گواه دا سپینګری دي، زما 14 کاله کال په کال به شیخ حسن جان صاحب راتلو. الحمدلله ما داغه په مخ کې سټیج نظامت هم نه دی کړی. مونږ له ادب خودلې، کتاب نه راته وړاندې ادب خودلې. دا خو تاسو قرآن راوالی، اول وایي د ترجمان قرآن، څه ورته وایي؟ شاباس، څه شی؟ ترجمان قرآن، انجینیر قرآن. ته به وایي بل ورځ ته وایي مشرک، طاغوت، پلانکې، شیطان، او دا د ځمکې خدای. انا لله و انا الیه راجعون. من الحمدلله قاعده بغدادي مو ویلې ده، د جناب سید مبارک شاہ حکیم سے بنور الله مرقده، دنه ما قاعده والے الف با تا سا جیم، خو هغه وخت څنګه وا؟ الف ب ت س جیم ح خ دال زال، دا څه وکنه وا؟ اوس بنګرو مخ کې دا څه وکنه. ها دا ما دا غنه ویل دا، زه چې اوس لاړ شم د پلار قبر ته او دا غي قبر ته لاړ نشم، زه عالم الغیب نه ګڼم. الحمدلله شپه کې خوب کې ګورم، وای زما زه ته قرآن غلی، زما استادان د قیدی جنت کې پراته دي، زما د حفظ استاد د قاری ګل زمان نور الله مرقده، پسترګو معذور او قسم دی چې دلته زما کلم سنوي آبادی راغلی، س خوشحالي راغلی. الله ملاقات نصیب کی داغه سره، یا ورته اوبو چوم او دست پاره، یا لګوي نفل کې زور ته جانماز برابروم، جنت کې دی. الحمدلله دا مې د قرآن شریف استاد دی د حفظ. عزیزانو زما د کتابونو استادان چې کم شهیدان شوي ام جنت کی دی الحمدلله، کم چې ژوندي دي په سنت باندې برابر دی الحمدلله. زما د تفسیر استاد قاضی محمد امین صاحب نور الله مرقده د یار حسین وفات شو. 3 ورځې بعد زما د تفسیر ختم ودلتا، خوب کې مې ولیدلو، ما ته وی بچیا د لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، بچیا د دې صورت د دې مخ کی صورت سره ربط په دې مناسبت ته. 3 ورځې د مرګ نه بعد مې خوب کې لیدلې. الحمدلله دا څه تیار شو، دوخه ګورې دی خوا ټول وای څه شي، بیا وای دار الحدیث، دار وای کورتا د حدیث کور تیار شو ان شاء الله. چې کله مو شروع کوله هغه طالب کدل ته اوس موجودای نو لګ دی ودرګ د الله د رضا د پر چې کم طالبو رومبه خوب داو چې د دې مونږ په رمضان کې بنیاد کې خودلو. نو عمر رضی الله عنه زکه دا پوړی مخ کې تیاری شوی د دې د بنیاد نه. عمر فاروق رضی الله عنه راغله او هغه مرګري خوب کې اولیدلو، وای ما ورته خوب کې عرض کو حضرت څنګه راغلی، وای دول چې د دارالحدیث افتتاح د پار راغلی ما. سبحان الله. ووري زبې څنګه صفت نکم، والله د صحابه د هغه خټونه چې دا غوی د اسونو په سپېګمو کې انختلی، والله چې هغه به د جنت د هغه ملغلرو سره برابر نه کما. دا غینم هغه خټې ماته بلند دي. زما عقیده دا ده زه به د استاذ ولی غیبت کوم. ما بل جمعه باندې اعلان کړو دا
دا اتوار نه چې دا کم تیر شو دغه مخکې هفته کې په بل اتوار نه په ورځ باندې د شپې څو طالبانو خوب لیدلی وی دارالحدیث ته دلته شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه لاندې ولاړي مولانا حمدالله جان د ډاګۍ نور الله مرقده هغه ولاړي نور علماء کرام ولاړي دلته ډېر هجومي وی بره مو چې ولیدل سردار کونین صلی الله علیه وسلم دلته تشریف فرما دے او تا ته برنه आवाज کو چې بر را اوخېجا زرا غلم دارالحدیث تا نو وی تا سره شیخ حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه داګي حمدالله جان صاحب رحمت الله علیه و ډېر زیات علما وی دا رواني او وی آقا مبارک سره چې ملاقات کیږي نو وی تا د آقا لاسونه خپل کړل او آقا وستا تندې خپل کو ټول وی الحمدلله د دشمنانو داړو خو دردومه وجه چې دا زونه شو وجړقېږي الحمدلله دا طالب د وړې دورې دی دا طالب خپلم بزرگ دی قسم دی پلارم عالم دین دی دا نه چې دی عام سړي زوی دی پلارم عالم دی په خاندان کې خویندې عالمان دي دا د هغه طالب العلم خوب دی زه به د شیخ حسن جان صاحب صفت نه کوم نو موږ د خپلو استادانو صفت ځکه کوو چې هغه جنتین دي الحمدلله موږ ته ادب ښودلی دی د قرآن شریف نه یې مخکې راته د قرآن شریف ادب ښودلی د بخاري اغوستو نه یې مخکې راته ادب ښودلی نو موږ دا نومونه چې نه اخیستل څه وجه وه اوس دوی وایي نو وورئ امام بخاري رحمت الله علیه وایي عامر بن فهیر رضی الله عنه وایي دی به اوبی پی او روټۍ وغیره غاری سور ته به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوړل نو سکی خدمت کوي او الفاظ دادي چې دی د عربو شپنکو نشو پیجندلې چې دی سټم دا سټم دا می او خلوشي او به پلوړي دی غاری سور ته یعنی د عربو شپنو دا نشو صحیح کوله دومره با تجربه انسانو يرونو پي برابر درې ورځې راغله نبی عليه السلام به سبا روانيږي صدیق اکبر به روانيږي دوه اوخدي محبوب مبارک تا عامر بن فهیر ولاړ دې سترګې ډکې ډکې دي محبوب مبارک ور باندې پوي دې ورته وی اے عامر بن فهیر ولي جاړې لاندې ګوري جاړم بولینا ما نظما معشوق جدا کیږي ما دمکی غرونو کی پریدی جاړم بولینا محبوب مبارک میں وی رازا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وی ما چې حضوری پاک ته ولیدل عامر بن فهیر ځان سره واغست ما ته ویل اے صدیق اکبر کله بستا پوخ سوریږي کله بزما پوخ سوریږي کله به اتزان سره سوره کله به ز سورو ما روان شو بس خدمت وکړو نور خبر نکوم واپس مرګ ته راځم څه ته راځم بیری معونه کې شهید شو بیری معونه کې څه شو بیری معونه کې او یا